علیکم ګرانو کتونکو. نن به موږ ستاسو وړاندې یو کابلي چنا او میوې پلاو تیارو. یو ملګری موږ درخواست کړی دی چې دا موږ له تیار کړي، یعنی د دې ویډیو موږ له جوړه کړي. نو نن خو موږ ډېر ایمرجنسي کې او لږ شان ټایم کې دا تیارو، خو انشاءالله ښه به جوړېږي. دلته موږ کوکینګ آیل راخیستی دي، تقریبا نیم پیالې نه هم لږ دي، او دې کې موږ نیم پیاز کټ کړی دی، غټ پیاز و، نو نیم موږ پکې استعمال کړلو. بس اوس موږ پکې صرف د پیاز اچولی دی، لږ ساتو شو چې دا دې کې پخېږي لګیا دی. اوس به موږ نور شیزونه ستاسو وړاندې په دې کې اچو، لکه 2 بې لیف په دې کې واچو، یو نیمبو، وچ نیمبو دی، که دا تاسو سره وینو ټیک دی، او که نه وینو مه استعمالوئ، موږ سره و نو ځکه یې موږ پکې اچو. دا به دې کې واچو. دې نه علاوه به موږ لږ شان دې کې زیره واچو، تقریبا یو د خوراک غټه کشغې برابر. دې نه علاوه به موږ دې کې واچو یو څو لونګ، تقریبا داسې 4-5 دانې لونګ، 4-5 دانې به موږ د کې شین الایچي واچو، او تور غټ الایچي هم پکې یو دانه واچوئ. اوس دا ټول شیزونه موږ لږ ساعت له پخه کړو. که تاسو غواړئ چې ستاسو پلاو رنګ د ډېر زیات داسې تور شان وي، یعنې ډارک رنګ دی وي، بیا تاسو د پیاز له لږ زیات وخت ورکړئ. خو موږ له پیاز دومره زیات د پلاو رنګ موږ له دومره مزه نه راکوي چې تور وي او ډارک وي، که نه براون شان دی. نو په دې وجه بس موږ تقریبا دا دومره چې لږ شان دا داسې پیاز براون کېدلو لا رالو. اوس به موږ دې کې نور شیزونه واچو. نور شیزونه کم کم دي، لکه ادرک او اوبه ټکولي، دا به موږ دې کې واچو، او لږ ساعت له به دا موږ پاخه کړو. یو 2 دانې شنه مرچکي ټکولي، دا به دې کې واچو، او اوس موږ دا لږ شان داسې دا وکړو. که تاسو سره پلاو تیاره مساله وي، ستاسو خوښه وي، نو هغه هم په دې کې په دې سټیج کې اوس اچولی شئ. موږ پکې نه اچوو، نو دې وجې نه موږ تاسو له سکریچ نه دا تیارو، یعنې چې کوم شیزونه مسالې موږ سره دلته کور کې موجود دي هغه موږ پکې استعمالوو. او لږ شان به اوس دې کې موږ ګرمه مساله واچو، او یو ټماټر میډیم سایز موږ کټ کړی دی، هغه به دې کې واچو. مساله زموږ تیاره شوله، تاسو ته کتی شي ټماټر لږ ټایم به نوره الي، بیا به دا هم تیار شي. نو اوس موږ دې کې لږ شان دا د یخني واچو. دا هغه یخني ده چې کومه موږ تیاره کړې ده، چړې هم پکې پخې کړې دي، کابلي چړې، او دا یخني تیاره شوې ده. دې کې مالګه هم ده. بس لږ ساعت له به دا موږ پوخ کړو چې دا ټماټر چې کوم دی دا لږ ښې طریقې سره پخه شي، نرم شي. اوس چې څومره اوبه زموږ ضرورت وي پلاو ته، هغه به موږ دې کې واچو. نو دا چړې چې کومې دي دا به موږ دې کې واچو. که تاسو غواړئ نو تاسو دې کې د چرګ یخني هم اچولی شئ، دې نه علاوه چکن کیوب هم په دې کې استعمالولی شئ. دا ستاسو خپله خوښه ده چې دې دواړو کې څه پکې اچوئ. که مطلب یخني هم نه وي او چکن کیوب هم نه وي، نو خیر ده، دغه شان تاسو چړو اوبه واچوئ، دې سره هم ډېره زیاته مزداره ذایقه راځي. اوس به موږ دې کې دا روجې هم شاملې کړو، ځکه چې یخني خو ګرمه وه، نو دا به موږ دې کې واچو. روجې چې کومې دي دا موږ سیله باسمتي روجې راخیستې وې، 3 پیالې روجې وې، او دا موږ چې پاکې کړلې، ومینځلې، هغې نه پس دا موږ اوبو کې سوک کړلې. نو دا اوس دغه شانتې نرمې شوي دي، نو دا ډېر ژر بیا تیارې شي. دا به زه دې کې ټولې مکس کړم. اوس به تقریبا دومره ورکوټې چمچې نه هم نیمې نه هم لږ به موږ راوالو چاینیز سالټ یا جینوموټو، دا به دې کې واچو، دې سره ذایقه ښه شي پلاو. او دې نه علاوه به موږ دې کې اوس واچو میوه یا مویزان، ریزنس، دا موږ صفا ووینځل. اوس به دا موږ په دې باندې برانه داسې دا وکړو. دا چاینیز سالټ چې موږ واچولو دا به میکس کړو چې دا یو ځای کې نه وي. ټول مویزان موږ دې کې واچول. اوس به موږ دې کې لږ شان نیمبو واچو، نیمبو جوس یو 100 قطرې. دې سره به زموږ روجې انخلی کېږي نه، یو دانه به جوړېږي، او ذایقه به یې هم ډېره ښه وي. لږ شان د چړو اوبه به موږ دې کې نورې واچو، هسې نه چې کمې شي. اوس به موږ دې باندې سر کېږدو، یو تقریبا 10-12 منټه پس به دا موږ چیک کړو چې د دې څه پوزیشن دی. نو
مالګه یا راک سالټ مونږ په وریجو کې نه دی اچولی. د چڼو چې کومې اوبه وې هغې کې خو شامله وه. وریجو دپاره مونږ لږ شان نوره هم واچولی دی. تقریبا 2 د چایو چمچ برابر. اوس به مونږ دې باندې سر کېږو او دا به پخېږي های فلیم باندې. اوس مونږ چیک کوو وریجې مونږ په دم باندې ایښې وې. کابلي چنا میوه پلاو تیار دی زمونږ. تاسو ته کتی شي زمونږ ریزنز کلر لایټ دی. که تاسو سره بلیک ریزنز وي نو هغه ډېر زیات ښکلي کتی شي. اوس مونږ دا ډش آوټ کوو ستاسو وړاندې. ته کتی شي مویزان او چھولې یا چڼې بیلې بیلې پرتې دي او که تاسو زیاتې چڼې پخې کړې نو بیا خامخا چڼې ماتې شي او چې کله مونږ روژې پخوو نو هغه پکې بالکل مکس شي. نو په دې وجه باندې چې کله هم تاسو چڼو له جوش ورکوئ نو سوډه موډه پکې وانه چوئ او بس دا خیال ساتئ چې روغې روغې وي. نو ګرانو کتونکو زمونږ چڼې او میوې پلاو تیار دی. ډېر مزیدار شان دی. تاسو ته کتی شي څومره ټیمپټنګ دی. دا پلاو جوړولو دپاره زمونږ یو ورور مونږ ته ریکویسټ کړی و. نو که هغه زمونږ ویډیو ګوري نو یقینا هغې به خوښه شوي وي. مونږ له دې فیډبیک راکړي چې هغې ټرای کړو څنګه و. ستاسو ډېره مننه. او دغه شانتې که د چا بل چا څه ریکویسټ وي نو مونږ ته دې ووایي. مونږ به کوشش کوو چې مونږ د هغې په فرمایش باندې څه جوړ کړو. زه هیله ساتم چې ستاسو به زما نننۍ د چڼې او د میوې پلاو ریسیپي یقینا خوښه شوې او تاسو به یې خامخا جوړوئ. نو چې کله تاسو تیار کړئ نو موږ له خپل کمنټس ضرور راکړئ. موږ ته ډېر زیات انتظار وي ستاسو ښکلې کمنټ کتلو. ډېره مننه زموږ ویډیو کتلو دپاره. خوشحاله اوسئ. خپل ډېر زیات خیال ساتئ. د الله په امان.